بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. لومړی ټولو هغه څخه زړه له تله مننه کوم چې زموږ چینل تعقیبوي او سبسکرایب کړی دی. که مو تر دې دمه پورې نوي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ په سبسکرایب بټن باندې کلیک کړئ. که چیرې مو ویډیو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک وکړئ. د نورو سره د شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ. د لینک کاپی کولو لپاره په کاپی بټن باندې کلیک وکړئ. خپل وړاندیزونه او پوښتنې مو د کمنټس په برخه کې زموږ سره شریک کړئ. عبدالحبیب یوسفزی یم، ستاسو په چوپړ کې د ټي سیکویل روزنیز کورس لپاره ښوونکی یم. ټي سیکویل د مایکروسافټ کمپنۍ لخوا رامنځته شوې ډیټابیس ژبه ده او په مایکروسافټ سیکویل سرور کې د معلوماتو تنظیم او تحلیل لپاره کارول کیږي. زه د مایکروسافټ لخوا تایید شوی ډیټابیس ډیولپر، ډیټابیس اډمنسټریټور، مایکروسافټ ایکسل آفیس سپیشلیست او مایکروسافټ ورد آفیس سپیشلیست یم. د کمپیا څخه مې هم دوه سرټیفیکیټونه ترلاسه کړي دي چې ITF سرټیفاید، A پلس سرټیفاید. د ډیټابیس جوړولو او مدیریت په برخه کې، د معلومات تنظیم په برخه کې او د معلوماتو د کیفیت او کمیت کنټرول په برخه کې د بیلابیلو نړیوالو موسسو سره تقریبا 20 کاله کاري تجربه لرم. راځو سکیل سرور منیجمنت سټوډیو ته ورداخلیږو. سٹارټ بټن کلیک کوو، بیا سیکویل سرور منیجمنت سټوډیو باندې کلیک کوو. سکیل سرور منیجمنت سټوډیو به اوپن شي. دلته زموږ د سرور نوم چې دی، کوم سرور چې موږ انسټال کړی په خپل سرور کې کار کوو، MSI _ practice DB دا زموږ سرور دی. دې سره کنیکټ کیږو. ګورو خپل ډیټابیس، زموږ ډیټابیس د سټوډنټ په نامه باندې و. په دې کې موږ یو ټیبل جوړ کړی و د چې په نامه باندې ټیبل سټوډنټ. اوس راځو ورته وایو چې نیو کوئري. په نیو کوئري باندې کلیک کوو چې د نیو کوئري وینډو موږ ته اوپن شي. د ټولو څخه د مخه موږ باید خپل ډیټابیس په استعمال کې راولو. دا خپل عادت باید وګرځوو چې لومړی باید خپل ډیټابیس په استعمال کې راوړو. یوز سټوډنټس مثال، یعنی د دې کار لپاره چې موږ کوم کوډ کوو د دې نه مخکې چې وکړه سټوډنټ ډیټابیس وکاروه او یا یې په دې ځای کې سلیکټ کوو. دلته مخکې نه سلیکټ شوی ځکه چې ما په دې باندې کلیک کړی و. بیا مې ورته ویل چې نیو کوئري. کله چې تاسو دلته ډیټابیس سلیکټ کوئ او بیا نیو کوئري ووایئ، هماغه ډیټابیس دلته په یوز کې راځي. نو دا په یوز کې د مخه راغلی دی، خو دا تاسو خپل عادت وګرځوئ. کیدای شي ځینو وختونو کې تاسو یې دا استعمال کې دلته نه یې راوستی او یو کوډ ولیکئ هغه کار نه کوي او تاسو دلته متوجه نه سئ او د مشکل سره مخ شئ. اوس راځم ورته وایم چې دلته دا سټوډنټ ډیټابیس ونیسم. ورته وایم چې ډراپ ټیبل، کوم ټیبل؟ ټیبل سټوډنټ. دا چه که لرې که دا یعنی د منځه یې یوسه. اوس دا اکزیکیوټ کوم دا کوډ، دا ټیبل به ډیلیټ شي یا د منځه لاړ شي. که اوس راشم دلته ټیبل ته دا ریفریش کړم، رایټ کلیک کوئ په ټیبل باندې او ریفریش کلیک کوئ، نو دا ټیبل د منځه لاړو. ټیبل هم د منځه ویوړو. اوس کله چې موږ ټیبل یو ټیبل کریټ کوو نو یا ټیبل جوړو، لومړی سنټاکس د ټیبل دا ده چې ټیبل مثال کریټ ټیبل. دا یې سنټاکس دی چې څنګه که ډیټابیس جوړوئ نو کریټ ډیټابیس، که ویو جوړوئ نو کریټ ویو. دا قرار مخکې همداسې ځو، تاسو د دې سره اشنا کیږئ ځکه په هر درس کې دا تکراریږي. کریټ ټیبل نوم دی زما، راسم سټوډنټ لیکم. بیا راځم ورته مثال دلته ټیبل نوم څه شو؟ کریټ ټیبل. کوم ټیبل جوړ کړه؟ د سټوډنټ په نامه باندې. نو کله چې سټوډنټ په نامه باندې ټیبل جوړوي نو بیا به مثال قوس، د قوس به ورکړئ. قوس په منځ کې به دا به انټر کې یا به دا به انټر کوي او یا په یو لاین کې هم تاسو کولی شئ چې دا کوډ ولیکئ او اکزیکیوټ یې کړئ. اوس راځم ورته وایم چې آی ډي انټیجر او بیا ورته وایم چې ناټ
نل. اوس راځم ورته وایم چې نیم نوم یې څه وارچار او څومره وارچار څومره ورته وایم 50 او ناٹ نل یعنی خالی مه منه چې مثال خالی نه وي حتما باید پکې چې ډیټا داخل شي یعنی اپشنل نه وي ریکوایرډ وي مخکې مو چې ټیبل جوړو نو په هغې کې موږ دا کانسټرنټ د نل کانسټرنټ کمانډ موږ کار ونه کړو خو اوس په دې کې موږ د نل کانسټرنټ مو کار کړ لکه مثال دا فیلډ ریکوایرډ شو یعنی د دې دا باید دې کې باید حتمي انټري وشي په ډیټابیس کې باید دا خالی ونه منل شي راځو ورته چې سالري دا ټیبل نوم به بدل کړو ورته چې ام پی او بیا ورته چې سالري ورته لیکم چې مثال فلات نو فلات مې ورته ولیکل چې د دې اشاره دیار فلات چې دی اشاره دار عدد مني عام مني او فکس عدد هم مني او بل چې دی مثال انتجر چې دی انتجر بیا اشاره دار نمبر تاسو نشئ ورکولی چې ولیکئ چې مثال 15.4 یا 15.3 دا تاسو نشئ کولی نو که چیرته عدد رقم اشاره دیار وي نو په هغه صورت کې تاسو مثال فلات ډسیمل دا کاروئ او که چیرته اشاره دیار نه وي مثال فکس نمبر وي نو بیا انتجر کاروئ اوس دا ټیبل سټرکچر ما جوړ کو مثال چې څنګه یو ټیبل جوړ شي په دې باندې که دا په دې شکل وي عام صحیح ده تاسو ټیبل جوړوي او که دا ټول په یو لاین کې عام تاسو ته ټیبل جوړوي خو دا طریقه چې دا په دې شکل سره ځان عادت کوي نو دا که بیا ستاسو بل څوک ستاسو کوډ ګوري یا په یو اپلیکیشن کې د SQL پروګرامینګ کوئ نو دغه ستاسو کوډ په ډیر اسان سره لوستل کیږي او بل ډیولپر په اسان سره لوستلی شي که چیرته تاسو راشئ او دلته ورته په دې شکل سره هم رن کړئ ګورئ دا به رن کړم لومړی مثال عام ستاسو ټیبل جوړ شو که ریفریش کوئ ګوره دا په دې شکل سره دغه جوړ شو اوس راځم دغه ډیلیټ کوم بیرته ډراپ ټیبل ام پی دا مې بیرته سلیکټ کړ او دا بیرته چې کوم ډیلیټ کوم یا د منځه یوسم نو دا بیرته د منځه لاړو خو زه تاسو ته ښیم چې مثال تاسو په دې دغه کې مه اوسېږئ چې دلته ما سپیس ورکړو که لس سپیسونه ورکوئ هېڅ دغه نه کوي په خپله د SQL سرور دا سپیسونه هر څه د منځه وړي او خپل کمانډس چې لیکل شوی دی یا کوم انسټرکشن چې ورکړل شوی دی هغه ترسره کوي اوس که زه راشم دا ټول په یو لاین کې کوم صحیح ده ګورئ په دې شکل سره زه غواړم چې دا ټول په یو لاین کې راولم په دې شکل سره ټول ما دا کوډ چې ده په یو لاین کې راوستو اوس که زه دا رن کړم هم ماته دغه ټیبل جوړوي خو هغه سمه طریقه چې ده یعنی چې تاسو په ځان پوه کړئ او بل پې هم پوه شي نو طریقه یې هغه ده چې دا باید هر یو جدا جدایي دا خو ټیبل خو جوړ شو اوس راځو څنګه په دې کې معلومات ورداخلو معلومات چې ورداخلو ورته لیکو چې انسرت انټو دا سنټکس شو چې داخل که معلومات چیرته انټو ام پی ټیبل کې ورداخل کا صحیح په ام پی ټیبل کې ورداخل کا راځو قوس شروع قوس بند فیلډونه به تاسو همیشه په چیش کې نیسئ په قوس کې نیسئ کوم یو کې ور داخل کا معلومات آی ډي او نیم او سالري دې فیلډونو کې معلومات ور داخل کا ورپسې سنټکس چې ده وایلوز ده وایلوز او چې ور داخل کا که په یو خط کې لیکئ او که هماغسې جدا جدا خطونو کې راوړئ کوم مشکل نشته دی وایلوز مثال ورته وایم چې انتجر دغه آی ډي یو فکس نمبر ده یو او
ورته وایم چې نوم د سنګل کوټ دلته په اس کیو سرور کې به تاسو سنګل کوټیشن استعمالوئ د ټکس لپاره. ورته وایم چې نوم څه دی، د دې د کم نوم چې ور داخلوي ورته لیکم چې زکي یوسفزی. نو دا څه شو، زکي نوم یې زکي یوسفزی شو او سلري معاش یې څومره شو، 400 دی معاش شو. اوس کرای شو ورته چې دا په دې کې ور داخل کا، اگزیکیوټ دا ور داخل شو. راځو ګورو چې مثال دغه ټیبل کې دا معلومات ور داخل شو که نه. ورته لیکو چې سلیکټ په نښه کا آل ټول ریکارډونه استریک معنا څه معنا آل. ګور دغه کوم کمانډ چې زه تاسو ته کار کوم یا کوم سنټاکس چې دلته د اس کیو ایل سرور یا د ټي اس کیو ایل دلته کار کوم دا تکرارا راځي او په دې کې زیاتوالی لري. لومړی تاسو ته زه یو لاین ساده کار کوم چې تاسو په دې سره اشنا شئ. یو وار زه مثال هغه مغلق کار وکړم نو بیا ستاسو د دې سره هغه شوق کوم شوق د زده کړې چې هغه د منځه ځي او بیا په سمه توګه یې نشئ زده کولی. نو زه چې کله مثال دلته ساده شکل نه شروع کوم، مخکې ځم ورو ورو یو مثال بل کلاس یا کمانډس یا کنسټرینټس پکې اضافه کوم نو تاسو په ډیره اسانۍ سره کولی شئ چې مثال دا زده کړئ. راځو سلیکټ آل فرام د کوم ټیبل نه، فرام ټیبل ام پی. مثال دا به سنټاکس به ټرمینیټ کوي. اوس په دې باندې اگزیکیوټ کوي. مثال په دې شکل سره دا ګوره دغه ریکارډ په دې ټیبل کې ور داخل شو. مننه چې تر دې دمه زما سره وئ. که مو ویډیو خوښه شوه نو خامخا یې لایک کړئ. خپل وړاندیزونه او تبصرې زموږ سره د کمنټ په برخه کې حتمي شریک کړئ تر څو دا پروګرام لا پسې ښه شي. دا ویډیو د نورو سره هم شریکه کړئ چې تر څو هغوی هم ترېنه ګټه پورته کړي.